بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د انډس نیوز نتورک خبري سرویس سره زیم حبیب الله همدرد. د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر. زمان پارکی د چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ته خصوصي هدایات ورکول. د حقیقي ازادۍ مارچ تیاری په لړ کې اپر چترال کې د کارکورانو ریلی او جلسه پیل کېدل. مټه اغل سیمه کې د ختم القرآن دستوره تابع کېدل. د سود نه پاک معاشي نظام په اړه د جمعیت العلماء اسلام مټ تحصیل امیر قاری رحیم الله څرګندونې. تیمرګره کې د لاجبوک یوت جرګې تابع کېدو په لړ کې دستوره پیل کېدل. د ضلع شانګلي جماعت اسلامي مشر شیر عالم خان سرکاري نوکرو کې د بې ضابطګۍ په اړه په صوبایي حکومت نیوکې کول او پېښور نمک منډۍ کې د سکای لاین پارکینګ پلازې افتتاحي غونډه ترسره کېدل. دې علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل له راځو. د یوې لنډې شان دمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرش خیلا سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Pardha, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. هیرا گرل سکول اینڈ کالج باغریری روڈ سمبٹ مٹا سوات. خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سره زمان پارک کې د ملاقات دوران ویلي چې دا وخت پاکستان له بحران څخه د ویستلو یوازینی حل شفاف او پاک الیکشن کول دي. عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته په ګڼه شمېره کې د کارکونانو د تیارولو او ازادۍ لانګ مارچ کې د ګډون احکامات هم جاری کړي دي. د حقیقي ازادۍ مارچ د تیاری په لړ کې نن اپر چترال کې د کارکونانو ستره ریلی او جلسه ترسره شوې. یا د جلسه او ریلی کې په سوونو کارکونانو ګډون کړی. جلسه کې د ځوانانو سربیره د چترال ضلعي یو شمېر زنانو هم په ګڼه شمېره کې ګډون کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف صلاحکار امیر مقام مردان کې د پاکستان مسلم لیگ نون کارکنانو سره لیدل قتل کړي. کارکنانو ته د خطاب دوران امیر مقام ویلي چې هغوی به ډیر زر د ولس ستونزې له منځه یوسي. امیر مقام ویلي چې ډیر زر به نواز شریف پاکستان ته راځي او د کارکنانو محرومۍ به ختموي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ملک او ادارو ته سخت زیان رسولی دی. د مټ تحصیل اغل سیمه کې د مدرسه معارف القرآن د 9 طالب علمانو د ختم القرآن په لړ کې یو خوندوره دستوره تابع شوې چې پکې د سیمې ولس او یو شمېر علماء کرامو ګډون کړی. نور تفصیل ګورو د خپل همکار عزیز الله غالب په دې راپور کې. مدرسه معارف القرآن نغل کې د 9 ماشومانو د ختم القرآن په لړ کې یو خوندور پروګرام تابع شوی وو چې پکې د جمعیت علماء اسلام مټ تحصیل امیر قاری رحیم الله په ګډون د مدرسه معارف القرآن استادانو سره یو شمېر علماء کرامو د مدرسې طالب علمانو او د سیمې ولس په ګڼ شمېر کې ګډون درلودو. د پروګرام په پایه کې د 9 ماشومانو په باقاعده توګه ختم القرآن ترسره شو. النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
د مدرسه معرف القرآن ختم القرآن پروګرام مهمان خصوصي قاری رحم الله خپل خبرو کې د مدرسو په کردار، اهمیت او په تیره د قرآن کریم د اهمیت او ضرورت په اړه تفصیلی خبرې اترې وکړې. ټول دنیا په دیني اعتبار سره پاکستان ته کړيږي. پاکستان کې د دین مرکزونه آباد دي، الحمدلله مدرسې قائم دي. سعودي عرب چې هغه د دین مرکز دی، دین ته خور شوی دی، قرآن کریم الته نازل شوی دی، او سعودي عرب کې دومره د دین خدمت نه کوي. او نن کدلته په دې ځمکه باندې اسلامي معاشره ده. نن که په دې دنیا کې انسانان د یو بل سره د احترام ادمیت تعلق ساتي او رشته ساتي، یو بل احترام ورکوي، د انسان قدر شته، احترام شته، انسان ته د انسان په نظر کتلی شي، د انسان د حقوقو تحفظ هغه ته حاصل دی. دا صرف د قرآن کریم وجه ده. دا د قرآن کریم هغه بنیادی تعلیمات دي چې د نن 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته مبعوث شو او دغه تعلیمات ټول دنیا ته رسولي. د مدرسه معرف القرآن استاد د ختم القرآن پروګرام په اړه وویل الحمدلله زموږ ته د مدرسې چې ډېر کم وخت شوی دی، خو لیکن د هغې باوجود په دې کم وخت کې زموږ 7 ماشومانو چې دی هغه ختم وکړو. او ماشاءالله د دې سکول د ادارې د ډایرکټر صاحب هم زموږ سره ډېر لوی خدمت دی د هغوی زموږ سره، او انشاءالله زموږ عزم دی چې د دې نه به زیات ماشومان چې هغه تیارو هغوی ته به چې قرآن درکړو. د ماشومانو والدینو او د خان علي طالب علم پلار جمال خان په دې موقع وویل سر جی یو تاسو مننه ډېره زیاته شکریه تاسو رالیدلې زموږ د غریبانو د جونګړې ته. بل د خان علي خادم دی، شکر الحمدلله چې خدای پاک موږ باندې رحم وکړو چې ختم وشو. په دې کې د ټولو خلکو لکه ډېره زیاته مننه، د قاري صاحب دلې مننه، ستاسو مننه، د ټولو مېلمنو مننه چې تاسو دلې راغلئ زموږ د غریبو جونګړې ته. بس شکر الحمدلله چې خدای پاک موږ باندې رحم وکړو. پاکستان کې د قرآن او قرآني علومو په اشاعت کې مدارس بنیادی کردار لوبوي. باید عام ولس د دیني مدرسو سره خپلې مرستې روانې وساتي. عزیز الله غالب، انډس نیوز نیټورک، کوزه درشخیله، سوات. په خبرونو کې وخت شوی د یو وړې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو، ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. इलियास जनरल हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, ये इदारा अजीम शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इलियास के नाम पर कायम है। इलियास जनरल हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद इदारा है जहां एक छत तले कैंसर के मरीजों का इलाज कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास इलियास की निगरानी में होता है। इलियास जनरल हस्पताल में कैंसर समेत कई अमराज का इलाज होता है। इलियास जनरल हस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी, चिल्ड्रन, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, डेंटल सर्जरी शामिल है। पता इलियास जनरल हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, फेज 5, हयाताबाद, पेशावर। मोबाइल 03469032 په خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی د علماء حق او په خاصه توګه د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن په کوششونو د سود نه پاک معاشي نظام ته لاره هواره شوې. یاد څرګندونې د جمعیت العلماء اسلام مټ تحصیل امیر قاری رحم الله کړي نوموړي په دې اړه نور سویلي راځي چې وایو.
باندې من سلام پیش کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سیبتا سلام پیش کو قاری حنیف جالندری سیبتا سلام پیش کو مفتی غلام الرحمن سیبتا سلام پیش کو قائد جمعیت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن سیبتا چې هغه په کردار دغه په جدوجہد باندې الحمدلله نن وروسته پاکستان بس سودی نظام ختم کیږي او د سودی نظام یو اٹل فیصله وشو حتمی فیصله وشو ان شاء الله تبارک وتعالى چې کله د سود لعنت زمون د ملک نه وته سود ختم شو ان شاء الله زمون د ملک معیشت به خشي بهتر بشي. ایپل هوټل تیمارګره کې د احمد فیصل چټان او رفیع الله په مشرۍ کې د لاجبوک یوت جرګې تابع شوي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړی. نور تفصیل اخلو د کوزدیر نه د خپل همکار نواب بادشاه نه. جی نواب بادشاه کوزدیر کې د لاجبوک یوت جرګې د انعقاد په اړه تفصیلات را سره شریک کړي. جی همدرد بالکل نن د احمد فیصل چټان او د رفیع الله زیر صدارت په ایپل هوټل تیمارګره کې د لاجبوک یوت جرګې انعقاد وکړی شو چې په هغې کې د مختلف کلو د مختلف سیاسي جماعتونو سره تعلق لرونکي ځوانانو په ګډ تعداد کې ګډون وکړو. په دې یوت جرګه کې په دې خبره باندې ډېر زیات د افسوس اظهار وکړی شو چې لاجبوک کې کله معمولی شان باران وشي نو هلته کې بجلي چې ده نو بیا 3-4 ورځې نه د هغې وجې نه د علاقې خلکو ته ډېر مشکلات دي. د دې سره سره دلته چې کوم د سکولونو انتظام دی تعلیمي ادارې دي نو په هغو کې د سټاف په کمي باندې اظهار خیال وکړی شو. د دې سره سره اسپتالونو کې چې کوم سټاف کمی دی یا د ادویاتو کمی دی نو د هغې په اپګریډیشن باندې او هغه سهولیاتو فراهم کولو او هغې سره هم د حکومت نه مطالبه وشوله. په دې باندې هم خبره وشوه چې د علاقې کوم روډونه دي نو هغه ډېر زیات خراب دي. هغه د مرمت دپاره د اقدامات وکړی شوي او د علاقې خلکو ته هم په دې خبره باندې تنبیه ورکړی شوی چې هغه د خپلو کنډرو ملبي چې دي نو هغه دي په روډ نه اړوي چې روډ صفایي او کولاوي. د دې سره سره د ټول نه اهم خبره پکې دا هم وکړی شوه چې دغلته یوه ښکلې علاقه ده چې ټوریزم سپاټ دی صحت افزا مقامات دي شینغر خو د هغې روډ او هلته کې نور سهولیات چې دي حکومت په هغې باندې بالکل غور نه کوي او کوم سیاحان چې دي نو د هغې د نظرونو نه دا علاقه چې ده نو دا پټه ده لحاظه حکومت چې دی نو هغه دې په دې باندې توجه ورکړي. بله خاص خبره پکې دا وشوله چې په علاقې کې په مختلف کلو کې ځای په ځای باندې خلک چرس او نور چې کوم منشیات یا خرڅوي د دې وجې نه د علاقې چې د ځوانانو یو ګڼ تعداد دی نو هغه د نشو تماشو شکار شوي دي. لحاظه حکومت په دې باندې کوټلې اقدامات اوچت کړي. دوی دا عزم وکړو چې د دې مسایلو د حل کولو دپاره به دوی خپل جدوجهد کوي او بیا دا فیصله وکړله چې د لاجبوک په سطح باندې به یو غټ ګرینډ جرګه چې ده نو هغه راغوښتی کېږي چې په هغې کې به د علاقې مشران کشران ځوانان ټول موجود وي او دا کم خاص مسایل چې دي په دې باندې به هغوی فوکس کوي. جی ډېره مننه نواب بادشاه موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. د ضلع شانګلي جماعت اسلامي مشر شیر عالم خان شانګله کې د سرکاري نوکرو د برتیانو کې د بې ضابطګۍ انکشاف کړی او په صوبایي حکومت یې سختې نیوکې کړي. نوموړي په دې اړه زموږ د همکار نور محمد سره خصوصي خبرې اترې کړي. راځئ چې وایو. تیمیاس انجینیر امیر مقام چې هغه د ضلعي ناظم و او هغه ولګي په اولنۍ کوارټر کې کومې پیسې چې وي هغه څه به جیب کې ټول تقریبا کېښوي او ته یوې پیسې کار یې ونه کړو. هغې نه وروستو هغه ته هېڅ ریلیز میلاو نه شو. هغه ریلیز شوکت یوسفزۍ ته میلاو شو او هغه به یو څو ملي شوکت یوسفزۍ چې دی قبضه واچوله. نو اورنګزیب خان یو ډېر عزتمند سړی دی. هغه موږ له خپل زوی راکړ او په سټیشنو باندې وګرځېد او سټیشن یې چې دی هغه په بیه تقریبا واسی د پیسو سیاست په شانګله کې ډېر اهمیت لري. نن یو ډیکوریشن پیس شکل کې موږ له فیصل زیب راکړو نو فیصل زیب ته موږ د دې خبرې څه ګیله وکړو چې هغه دې موږ له پوسټونو کې یا پي کې 24 له یا کې پي کې 23 له زه د دې پوسټونو ګیله نه کوم خو زه دا ګیله د شوکت یوسفزۍ نه کوم چې کوم فنډ تا پي کې 23 کې لګولې دام زمونږ کور دی دام زمونږ ضلع ده د هغه پیسو صحیح طریقه باندې د هغې اډیټ ډیو شي او په صحیح طریقه هغه خلکو ته وښایه چې او دا پیسې دي. وزیر بلدیات فیصل امین ګنڈاپور حاجی شوکت علي او پخوانی ناظم اعلی عاصم خان
نمک منډۍ پیښور کې د سکای لاین پارکینګ پلازې افتتاح کړي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د پیښور نه د خپل همکار عمران احمد غازی نه. جی عمران احمد غازی، نمک منډۍ کې د سکای لاین پارکینګ پلازې د پرانس غونډې د دغه دستورې تفصیلات را سره شریک کړي. جی همدرد صاحب، د پاکستان تحریک انصاف د اهلیان پیښور سره کړی وعده پوره کړی. وزیر بلدیات فیصل امین ګنڈفور، حاجی شوکت علی او سابقه ناظم اعلی عاصم د سکای لاین پارکینګ پلازې نمک منډۍ افتتاح کړی ده، چې پکې د پیښور سره تعلق لرونکو وزرا، د اسمبلی ممبرانو، بلدیاتي نمائندگانو، تاجر برادری او د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په خصوصي توګه شرکت کړی دی. سکای لاین پلازا پیښور ډیولپمنٹ اتھارټي تقریبا د 38 کروڑ روپو لاګت سره پای تکمیل ته رسولې ده. 10 منزله پلازا کې تقریبا 114 تجارتي مراکز جوړ شوي دي. پارکینګ کې د 200 گاډو ودرېدو گنجائش موجود دی، کوم چې د سی سی ټي وي او خودکار نظام سره منسلک شوی دی. د پلازې افتتاح سره د ګنجان آباد علاقې د ټریفیک مسله کافي حد پورې حل شوې ده. جی ډېره مننه عمران احمد غازی موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. دا و تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.